प्रोफेसर बनरस्थान से तजराशी वफल कलाम नमक की शेर दा د وطن د روح پر هر چې مندمل شي د وطن د روح پر هر چې مندمل شي زه به هله خپل نګار ته غاړه ورکړم. اوس یو غزل ده. ښکلې حسینې حدیثې کپل پپل پرتې دي، ښکلې حسینې حدیثې کپل پپل پرتې دي، سندې د ژوند زموږ په برخه له ازل پرتې دي. د جهان دومره هنګامې مې په ګوګل پرتې دي، د جهان دومره هنګامې مې په ګوګل پرتې دي، لکه وریځې د ماښام په تورو غبل پرتې دي. رهبران واړه د رهزنو په سلار پسې ځي، رهبران واړه د رهزنو په سلار پسې ځي، قافلې ستړې بې مراده بې منزل پرتې دي. بل شعر ده. د ازلي قیدیانو غږ چېرته څوک اورئ که نه، د ازلي قیدیانو غږ چېرته څوک اورئ که نه، بیړۍ یې هغسې په پښو کې ول په ول پرتې دي. ډېر شهیدان د پروازونو نه محروم پاتې شول، ډېر شهیدان د پروازونو نه محروم پاتې شول، پنجرې د جبر د ژوندون په هر درشل پرتې دي. او مخکې شعر د شدن صاحب د وخت او رنګ چې بیا مشال د استحصال بلوي، د وخت او رنګ چې بیا مشال د استحصال بلوي، لکه چې خاورې په خوشحال او په عمل پرتې دي. د وخت او رنګ چې بیا مشال د استحصال بلوي، لکه چې خاورې په خوشحال او په عمل پرتې دي. په داسې حال کې تذکرات حسن څنګه وکړي، په داسې حال کې تذکرات حسن څنګه وکړي چې د قام وینې بادرسته په مورچل پرتې دي.